لکه پرون ما ته یو کس ټلیفون وکړو او زه اکثر ټلیفون نه اوچتم ځکه چې ټلیفونونه ډېر زیات راځي. سبحان الله دې سړي اخلاص ډېر و او دینداري زموږ په دغه ګمان و. هغه ما اوچت کړو چې ما اوچت کړو ما ته وایي زما 26 کاله عمر دی یا 20 کاله او زما تقوا کمزوري شوې ده. نو زه دا محسوسوم چې زه هغه پخوانی نه یم. د دې به څه طریقه وي چې ګوره الله ناراضه دی او زه ګوره په غلطه روان یم. موبایل وی نه استعمالوم سید ضرورت دپاره رالم نور دا شیرې مینې سره نه ګورم. خو بیا مو سخت سوچ کې ټینشن کې ما هغه جواب ورکړو. جواب نه مخکې مو ورته دا وویل ما ته ډېر ښه سړی چې د 26 کالو په عمر کې تا سره دا غم دی چې زما ایمان کمزوری شوی. د ډېرو سپین ږیرو سره دا غم نشته. د ډېرو هغو سره چې 30 کالو کې دي 40 کې دي 50 کې دي هغوی سره دا غم نشته. د ډېرو هغه خلکو سره چې دعوې د دیندارۍ کوي هغوی سره دا غم نشته او تا سره دا غم دی. نو داسې خلک په موږ کې ډېر لږ دي. پکار دی چې زموږ دا سوالونه ډېر زیات وی د یو بل. نو ما دغه ته ووایي ابو دردا ته ابو دردا وی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو وی هغه حق خبره وکړه کومه چې ما ته ثوبان کړې یعنی د هغوی سره جنت ته ننوتو لار کومه یوه ده یو لار پکې څه ده مونځ ډېر کوه او بیا چې دا مونځ څه ټیم کې د شپې کې چې کله الله د دنیا اسمان ته راکوشوي څومره اوچتې مرتبې به راته میلاو شي. نو کم سے کم وخت لازم وباسئ. او زه خو اکثر د ملګرو ته یم سهار مانځه ته هسې م راپاسي یو نیمه ګنټه مخکې راپاسه نیمه ګنټه مخکې راپاسه ځان له پکې څو رکاته تهجد وکړه ویتر وکړه الله ته فریاد وکړه او که څه مسلې دي هغه م الله ته بیان کړه. اجر ثواب عزتونه جنتونه ګناهونه ریجېدل هر څه میلاو شو او هغه مسله به دله م الله حل کړي. نور تاسو د الله نه څه غواړئ په مخ کې نور. الله اکبر. الله صحابه کرام مبارک کی سوئی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود وی رڼاګانې د هغوی په مخ کې وي نښې وي د سجدو د لاسه. سجده ګوره بیا هلته سجده ټکی راغلی څه مطلب د سجدو د لاسه لمونځونو د لاسه. دې تفسیر کې یو قول د علماو دا دی وی د شپې د تهجدو د لاسه صحابه کرامو د مخ نه پته لګېده چې دا سړی د شپې تهجد کوي. انسان په مخ کې نور وي رڼا الله رب العزت دې موږ ته نصیب کړي.